د نیالګیو ایښودل هغه چاره چې هر کال د یوه دود په بڼه ترسره کیږي. د چارواکو په خبره سږ کال هم په دریو سویلي ولایتونو کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې شاوخوا 1 میلیون نیالګي ایښودل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست پلان کې لري چې سږ کال 654,384 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې کېنوي. د کندهار ولایت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د طبیعي سرچینو امنیت په پام کې لري چې د روان 1404 هجري کال دپاره 645,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کښېنوي، چې د دې جملې څخه 580,000 میوه لرونکي نیالګي دي او 94,000 غیر میوه لرونکي نیالګي دي، چې یاد نیالګي به انشاءالله په 1404 کال کې په کندهار ولایت کې کښېنول کېږي. د دې کال لپاره موږ د ښار په مختلفو سیمو کې پلان لرو چې مختلفې سیمې زرغونې کړو، په مختلفو سیمو کې نهالان او زینتي ګلان کښېږدو. د دې کال لپاره په پلان کې لرو چې د 40,000 په شاوخوا کې مختلف مثمر او غیر مثمر نهالان د ښار په مختلفو سیمو کې کښېږدو، او همدارنګه د 50,000 په شاوخوا کې زینتي ګلان په پلان کې لرو چې دا د ښار په مختلفو سیمو کې کښېږدو. تقریبا د نالګیان 3,200 شاوخوا زیاتو کم پکښې کې نالګیان مو ایږدو، او د ښار په ټولو هغه ساحو کې ایږدو چې کوم کډیان موږ ولرو یا نالګیان ایښودل شوي وچ شوي ټوله برته نه وي د سره ایږدو. هلمند کې هم تر 200,000 زیات مثمر او غیر مثمر نیالګي کېنول کېږي. سږ کال موږ په هلمند مرکز لښکرګاه مرکزي کوریا کې 1,09,000 نال لرو، چې د دې جملې څخه تقریبا 1,00,000 به میوهداره وي او دا نور به غیر میوهداره نال لرو، غیر مثمر نیالان دي. نو په دې کې موږ د ټولو دولتي ادارات دپاره او پاتې شو نور د مساجدو د مدارسو د ټولو لپاره خپله سهمیه لرو. د کرنې وزارت په خپله بودیجه سره یو پروژه پلان کړې ده چې دې ته مقاوم بوټي ویل کېږي. د مقاوم بوټي دوی په انارباغ کې کرلي دي چې دا بیا ریګ ته وړي، د دې ګټې به بیا ډېرې چې یو خو د دغه زموږ ملکیت بیا ساتلي، مځکه بیا ساتلي. بله خبره دا ده چې د دې څخه به بزګر هم استفاده کوي، هلته به مالداران هم استفاده کوي د بوټو څخه، همدارنګه د دوی د سایې څخه، همدارنګه دغه په تغیر اقلیم کې هم مثبت تاثیرات لري. د دغو ولایتونو اوسیدونکي بیا د نیالګیو کښېنول د چاپیریال لپاره خورا مهم ګڼي، خو غوښتنه کوي چې اړونده ادارې او خلک باید په ګډه د دغو نیالګیو په ساتنه کې پوره ونډه واخلي او وچېدلو ته یې پرېنږدي. دغه څخه مې یوازینۍ خواهش او هیله دغه ده چې د خپلو نیالګیو سره د دوی د دفترو، د دوی د کورو، د دوی د دکانونو مخ ته ایښودل شوي دي، دوی حفاظت وکړي، د ماشومانو څخه یې وساتي، د حیواناتو څخه یې وساتي. په دغه کوڅو کې په داسې حیوانات هم تېرېږي، باید د حیواناتو څخه هم وساتي، د ماشومانو څخه هم وساتي، خپله ډېر پاملرنه وکړي، ځکه چې دغه نیالګي هغه دغه د دغه نیالګیو څخه باید دوی حفاظت وکړي. نو برابر خبرې چې موږ تاسې کوو چې یو نیالګی د ځان دپاره، یو د افغانستان دپاره، هغه مسؤلیت موږ تاسو ټولو په ځای کړی. په میلیونو ډالر ورکوي جدي او هغه بیا خلک دغه خیال نه ساتي، باید هغه خیال وساتل شي او دغه زحمت نتیجه بېرته زموږ ستاسې ده، زموږ د ښار د ښکلا ده. هر کال د هیواد په ټولو ولایتونو کې نیالګي کښېنول کېږي، خو تر ډېره د نیالګیو ساتنې ته پاملرنه نه کېږي او بېرته له منځه ځي. کارپوهان په دې باور دي چې د ونو کښېنول د اقلیم په مثبت بدلون کې خورا مهم دي.